سرور دانش ټاکنیز ټیمونه باید د کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. درنو لیدونکو، د عبدالله ټیم کوشش کوي چې په ټاکنو کې غوغا رامنځته کړي او یو ډول مشکل را جوړ کړي ترڅو ټاکنې دویم پړاو ته لار پیدا کړي. د سرور دانش سخت غبرګون. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي هیڅ یو ټاکنیز ټیم باید د ټاکنو کمیسیونونو په چارو کې لاسوهنه ونه کړي او نه باید پرې فشار واچوي. ښاغلي دانش د افغانستان ولسي جرګې د اقتصادي کمیسیون وژل شوی مشر سید مصطفی کاظمي د 12م تړین مراسمو ته وینا کې وویل هیڅوک حق نه لري چې ټاکنو ته د یوې وسیلې په نظر وګوري او هیڅوک او هیڅ یو ټیم باید د ټاکنو پر کمیسیونونو فشار رانولي، نه یې باید په داخلي مسایلو کې لاسوهنه وکړي او نه باید پرې کوم ځانګړی نظر وتپي. ښاغلي دانش چې د اوسني ولسمشر محمد اشرف غني د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم دویم مرستیال دی، زیاتوي چې ټول ټاکنیز ټیمونه حق لري په خپل ټاکنیز شکایتونو په مستند او قانوني بڼه وړاندې کړي. نوموړی وایي د دوی ټاکنیز ټیم د ټاکنیزو کمیسیونونو پریکړو ته درناوی کوي او د ټاکنو پایلې به ومني. ښاغلی دانش له نورو ټاکنیزو ټیمونو هم وغوښتل چې د کمیسیونونو پریکړې ته درناوی وکړي. له دې مخکې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وویل د ولسمشرۍ ټاکنو 8500 محلونو رایې به له سره وشمیرل شي، خو په ورته مهال اندېښنې ښیي چې که د یو شمېر نوماندانو څارونکي د دوی د کار پر وړاندې د خنډونو جوړول روان وساتي، د لومړنیو پایلو د اعلان د بیا ځنډېدو ویره شته. د کمیسیون چارواکي وایي د دې محلونو د رایو بیا شمیرل د روڼتیا د ډاډمنولو لپاره کوي. د ټاکنو کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ بي بي سي خبریال اسمت بهیر ته وویل د رایو د بیا شمیرلو لپاره هر ډول تیاری نیول شوی دی. موږ نږدې 8.5 محلونه رایې ټول افغانستان کې شمیرو، ټول لوجستیک او مالی او انساني سرچینو تیاری نیول شوی دی. حساس مواد او بیا شمیرلو کې کاریدونکي مواد تیار دي. د نوموړي په خبره د درملا کمپنۍ د وروستي ریپورت د معلوماتو له مخې منظم نوملړ جوړ شوی او له څو ورځو خبر وروسته پریکړه شوې چې دا رایې وشمیرل شي. مخکې د عبدالله ټاکنیدل ویلي وو چې کمیسیون د باوري اعلان کړي رایو له منځه شاوخوا 1,10,000 هغه رایې چې د ډلې ناسمې بللې بیلې کړي نه وي. د رایو بیا شمیر دی نه پیلېږي. د نوي مهال میش له مخې ټاکلي چې لومړنۍ پایلې د روانې لړم میاشتې په 23 اعلان شي. حبیب الرحمن وایي که د نوماندانو څارونکي د دوی کار کې جنجال جوړوي نو ممکن دا مهال ویش بیا وځنډېږي. ښکاره خبره د زموږ ارزونه ښیي چې که موږ یو کار یوه ګړۍ کې کوو د څارونکو د مزاحمت له امله یې 3 ګړیو کې کوو. د نوموړي په خبره که نوماندان او څارونکي مزاحمت کوي یا اقلیمي شرایط نه وي د رملا کمپنۍ به خپل وخت ریپورټ برابر نه کړي نو دا نیټه بیا هم ځنډېدلی شي. درنو لیدونکو، که چیرې مو ویډیو خوښه وي نو لایک یې کړئ او که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو سبسکرایب یې کړئ.